چور نیازی چور پاکستان پاکستان نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر پاکستان پاکستان بشر د تحریک انصاف مشر بانی بشر اکبر بابر خپله ذمه اخیستې وه موږ ورسره وروستو ملګري شو د یهودیانو د اپاینټمنټ ثابت په امریکایي دا جی نن اته کاله پس چې کوم نن د پارن پاندینګ کیس چې کوم نن محفوظ فیصله چې کوم وه چې چا هم دا نه منله په دې وطن کې چې د یو طاقتور نه چې کوم نن ځکه هغه احتساب کولی شي نو نن چې کوم نن هغه فیصله وه دې فیصله کې چې کوم زمونږ دا کیس چې کوم دا موږ خپله هم تحریک انصاف یو موږ د خپل قیادت د خپل پارټۍ د منشور مطابق د خپل احتساب اپنے آپ سے چې کله موږ ته یا زمونږ بانی مشر اکبر بابر ته پته ولګېده په 2011-12 کې چې زمونږ پارټۍ ته ممنوع فنډینګ راځي د اسرائیل نه د یهود نه د کپنو نه نو هغه په هغه ټایم کې عمران خان ته ایمیل وکړو هغه سره چې کوم نو په پارټۍ میټینګونو کې ځان له وته وي چې دا چې کوم کار روان دی دا ټیک نه دی عمران خان هغه ټایم کې دی ته جواب ورکوي چې پرېږدوه چې کله زما اقتدار راشي نو ته به ووینې زه به دا غلط خلک ټول لرې کړم بیا هغه ستر مشر اکبر بابر له هغه سره اډیټ کوي هغه سره جرګه کوي د هغه اکاونټس اډیټ کوي خو چې کله هغه ورته 2014 کې ووایي چې یاره د دې کسانو خلاف کاروایی په هغې کې د کے پي نه زیات خلکو تاسو به په دې فیصله کې هم کتلي چې په دې کې شاپرمان اسد کیسر داسې نور کسان دي چې د هغوی نومونه دي چې هغوی چې کوم دی نو پروهیبیټډ فنډینګ اغستی دا په دې فیصله کې موجود دي په دې فیصله کې دا ورته هغه ټایم عمران خان او هغه ټایم کې ورته اکبر بابر ووي چې دا کمپلیټ اپینټس دی چې دی سبا حکومت ته راشي نو دی د عوامو ملګرتیا نه کوي دی به د خپل کاروبار او د هغې تحفظ کوي د ځان تحفظ به کوي او هغه شان دې وشو 2014 کې 13 کې زموږ حکومت راغی د 2019-20 پورې په دې صوبه کې زموږ حکومت دی عوام دلته تباه شو دلته چې کوم نه نو که ښه شو چا په کورونو کې تبدیلي راغله بدلون راغی نو هغه د الیکټیبل چې کوم واکدارانو که هغه سپیکرو که هغه منسټرو که هغه اوږې ایم پی ای ایم ان ای و د هغوی په کورونو کې دغه راغی تبدیلي راغلی عوام تباه شو دلته چې موږ په دې صوبه کې اوس هم ټول 2/3 میجارټي ده 2 تهایي اکثریت دی خو ما ته دا ووایي چې دلته پولیس آزاد دی تاسو تاسو کوي دلته کې د سچو د چا په خوخه اس پی د چا په خوخه راځي دلته ایکسین د چا په خوخه راځي دلته چې کوم نو اریګیشن ایکسین د چا په خوخه راځي ډي سي د چا په خوخه راځي ای سي د چا په خوخه راځي هم چې څنګه تسلسل د مخکې حکومتونو دا تسلسل هم د تحریک انصاف روانو من د تحریک انصاف د نظریې ملګریو د یو شخصیت ملګری نو که موږ د یو شخصیت ملګریو نو څنګه چې دا نور اورسیز پاکستانیان یا دا ناسمجه پښتانه ماشومان چې نه دي خبر چې د ګټې نه دي خبر د مزدورۍ نه دي خبر د اوړو د غوړو د بل نه دي خبر نو موږ دا ووایو چې دا د قوم سره دوکه ده زموږ مشر هم وي زه خپله ضلعي جنرال سیکرټري وم 2013 کې ما د دې ځای نه الیکشن کړی دی ما کتلی دي چې دلته خلک څنګه کرپشن کوي او ما پرېږده دلته د یو بچي نه تپوس وکړه چې دلته کومه اداره کې کرپشن نه کېږي یو اداره دې ما ته وښیي نو دا نن چې کوم دی نو موږ یو منجات د هغه خپل جعلي قیادت چې ځان
ورته صادق او امین ښکاري هغه وایي چې زه د دې قوم نجات دهنده یم او دلته خلک وایي زه په دې پښتنو باندې ماله ډېر زیات ترس راځي دوی وایي موږ د غلامۍ موږ غلامي نه منو قسم په خدای دی چې دا غلامان دي په دې کلو کې په دې ضلعو کې د څه د طاقتور غلامان دي د ایسچو غلامان دي چې چا سره ټوپک دی دغه غلامان دي او خلکو وی چې تاسو عمران خان دومره پاورفل سړی دی چې هغه نواز شریف څه ونه کړو زرداري څه ونه کړو مولانا صاحب ولا ونه کړو هغه ولا انشاءالله العزیز هغه ولا تحریک انصاف هغه بربند کړ دې قوم ته منی لانډینګ یې په هم ثابت کړ د غیر ملکو د یهودیانو نه د مختلف کپنو نه ممنوع فنډینګ پروهیبیټډ فنډینګ هغه په هم ثابت شو او هغه جرم ثابت دی دلته خلک دا وایي چې عمران خان باندې صرف په دغه چې کوم دی نو دغه ختم شي ممنوع فنډینګ به ضبط شي نو دوی ته دا وایم چې نواز شریف صرف اقامه نه وخوري دغه په اربونو کربونو روپۍ چې کوم دی نو والي دي هغه په عدالت کې ثابت شوي د خلاف د پاکستان چې کم قانون دی د هغې مطابق به دته انشاءالله العزیز سزا میلاویږي یا به د پاکستان قانون بدلیږي چې په هغې کې به غل د غیر ملکیانو ایجنټ غدار ته سزا نه میلاویږي د ټولو نه اول خو زه ستاسو شکریا ادا کوم چې تاسو موږ سره میډیا والا رالی او موږ له هم ټایم راکړ دویمه خبره نن په الیکشن کمیشن کې اکبر ازبابر د عمران خان خلاف چې کوم کیس کړی و فنډینګ ممنوع فنډینګ کیس چې د غیر ملکیانو نه هم دې کې فنډینګ شوی و چې هغې کې یهودیانو مو په هغې کې هندوانو مو په هغې کې ابراج ګروپ مو چې هغه ورته موږ مخکې نه په الیکشن کمیشن کې دا خبره به کوله بار بار چې 1 ارب روپۍ د یو جعلي کرکټ ټورنمنټ جوړ کړی او هغه ټول فنډ یې راوړی و چې دوی دا به موږ په غریبانانو باندې لګوو دویم انلیګل فنډینګ چې کوم د کپنو نه غیر ملکی کپنو نه د پاکستان د قانون مطابق د غیر ملکی کپنۍ نه یو پارټي فنډینګ نشي کولی دویم د ان جی اوز نه فنډینګ نشي کولی د پاکستانی پارټۍ نه د یو کپنۍ نه هم د فنډینګ نشي کولی ولې سبب هغه د دې په بدله کې مراعات غواړي د یو عام پاکستانی کاغه بهر وي او کاغه په دې ملک کې وي هغه فنډینګ خپلې پارټۍ سره کولی شي دې کې د انډیا هم فنډینګ شته دی دې کې د یهودیانو هم فنډینګ شته دی دې کې النایان د اماراتو یو منسټر دی هغه $20 लाख فنډینګ کړی دی نو د دې مقصد څه د دې د پاکستان د تباہی نه علاوه بل یوه خبره نه وه چې د دې د نن نه 26 سال مخکې ډاکټر اسرار احمد ویلي وو چې دله کله 5 کروڑ پونډ په سلامۍ کې کویدنې وکړه ګولډ سمیت لوري ورته کویدنې ده د دله 5 کروڑ پونډ ورکړه نو هغه وی دا تو کوم نه جوړیږي دا یهودیانو د تیاری او د یو کار د پاره تیاری او د پاکستان کې اقتدار کې راولي 26 سال مخکې هغه ته وحی نه وراغلی او هغه یو عالم هغه یو پوه سړی یهودیان چا سره پری بانډینګ نه کوي د دې نه علاوه حکیم سعید 26 سال مخکې خپل کتاب کې لیکلی دي چې دا د یهودیانو ایجنټ دی نن د پاکستان چې کوم حال دی د غریب چې کوم حال دی په دې ملک کې د غریب په جیب کې د وړو دپاره پیسې نشته د غریب په جیب کې د وړو دپاره پیسې نشته د اسپتال دپاره پیسې نشته د کپړو دپاره نشته نن خلک خپل کالي خرڅوي د خپلو بچو د تعلیم دپاره د خپل خوراک دپاره ځمکې خرڅوي یو سړی بچي له واده کوي نو ځمکه خرڅوي زما عزیزانو زه ټول قوم ته دا خواست کوم چې چیف الیکشن کمیشن نن کومه فیصله وکړه چې دا عمران خان چې دا دروغجن او دا منافق قوم ته ظاهره کړ د خلاف چې څومره کیسونه هغه ثابت شله
زه کوم ته دا وامه چې الیکشن کمیشن ګوره پانسي نه ورکوي هغه ثابته کړه دی غل دی فیډرل ګورنمنټ ته هغه ټول کیسونه ورکړل وی تاسو په دې باندې فیصله وکړئ کوم چې د هغوی په داره اختیار کې نو هغوی به فیصله کوي او شوکاس یې ورسره ورکړه کوم چې د الیکشن کمیشن په دایره اختیار کې دي هغه فیصله کوي او دې کې کریمینل کیسونه هم دي ځکه دا د یهودیانو پیسې دا د اماراتو پیسې دا د انډیانو پیسې سپریم کورټ به دې فیصله کوي او د 15 اپیډیوټ ورکړي دي د 2008 نه واخلې ته 2013 پورې چې زه صاف یم او زه شفاف یم د 13 اکاونټونه پټ کړي هغه ثابت شول نن هغه 13 اکاونټونه ثابت شل چې د پټ کړي وو هغه کې هم غلا کړي وو د په سپریم کورټ چې کله ویلو چې د امین او صادق ته نو په د باندې هغه ټیم هم مسلم لیگ والا کیس کړو چې د تا د بهر نه فنډینګ کیږي نو دوی ما ته فنډینګ نه کیږي هغه یې پیډیوټ ورکا نو چې پیډیوټ ورکو د سپریم کورټ ولیکل کچاره بد باندې یو خبره هم ثابت شله چې دا تاسو کړی دا نو د تبا پوری سزا ملاويږي او سخت سزا به ته ملاويږي نو د ان شاء الله ټول عمر لنا اهل له او ان شاء الله د دینه مزید او د سره کم از کم 24 کسان د پارټای اعلی قیادت ته چې هغه سره د ارپلوي او سره د اسد کې سره چې دای بینامي اکاونټونه هم چلولې دي نو دا ټول با ان شاء الله جیلونو تزي او دا ټول با نه اهلکیږي ډیره مننه تاسو او زه ټول قوم ته مبارکباد ورکوم چې دا ظالم او دا بې ایمانه دا منافق د اصل چهره قوم ته ظاهر شله والسلام ډیره مننه